خوست ښار کې چاودنې مرګ ژوبله اړولي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان سویل ختیځ خوست ښار کې د طالبانو د حکومت یوه ځایي چارواکي BBC ته ویلي چې هلته چاودنه شوې ده. تر اوسه لومړني معلومات ښایي چې یو کس وژل شوی دی او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه چارواکي په وینا چاودنه د خوست ښار سپین جومات ته نږدې شوې ده، خو د دې سرچینې په وینا د چاودنې څرنګوالی معلوم نه دی. خوست ښار کې ځینو خبریالانو هم تایید کړی چې د چاودنې غږ یې اورېدلی دی. بلخوا له ایرانه څه باندې 2000 نور افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د کډوال او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایرانه 2540 تنه افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. یاد وزارت د یو ټویټ په خپرولو سره ویلي چې یاد کډوال پرون د هرات ولایت د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په دغه ټویټ کې د اسلام کلا د سرحدي امنیت له قوله راغلي چې یادو بیرته راستنېدونکو کسانو کې 909 د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ور وپېژندل شوي دي. د ننګرهار کانال بیا وایي د خرما بڼ حاصلات به 20 ټنو ته لوړ شي. د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال به د خرما 40 جریبه دولتي بڼ څه د پاسه 20 ټنه حاصل ورکړي. د ننګرهار د کانال ریاست د یاد بڼ مسؤلین وایي په دغه بڼ کې د 6 ډوله خرما 2900 ونې شته چې 20 تنه باغوانان یې پالنه کوي. یاد بڼ کې په کار بوخت کسان وایي خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی وایي سرپرست حکومت دې په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو په سختو لارو بهرنیو هیوادونو ته له تګ راوګرځول شي.